دنیا کې چې نن سبا په کوم ګریټ انوینشن باندې کار روان دی هغه دی د کرونا وایرس خلاف ویکسین جوړول او دا ویکسین څنګه جوړیږي ویکسین کار څنګه کوي او د ویکسین ټایپس دي زمونږ د باډي ایمیون سیستم د یو پیتوجین خلاف ایووک کول د هغې خلاف راویښول مطلب د وایرس خلاف اکټیویټ کول فار ایگزامپل دا کرونا وایرس دی او د دې دپاسه چې کوم دی دا سپایک پروټین دی دې سپایک پروټین په ذریعه باندې دا وایرس سیل ته انټر شي او په دې سیل کې دننه خپل ریپروډکشن سټارټ کړي او بلیون آف وایرس پروډیوس کړي کله چې هم زموږ باډي ته یو اننون پیتوجین راشي که هغه وایرس یي بیکټیریا یي فنګس یي هر څه زموږ ایمیونټي تقریبا 12 to 14 days اخلي د هغې خلاف په اکټیویټ کېدو کې چې د هغې خلاف انټي باډیز جوړ کړي د ویکسین چې ډېر شي ټایپس دي لایو ویکسین ډیډ ویکسین سب یونټ ویکسین ډي ان اے ویکسین ریکمبیننٹ ویکسین ایډیبل ویکسینز دا د ویکسین ټایپس دي موستلی کوم ویکسین چې استعمالیږي هغه لایو دي ډیډ دي او سب یونټ ویکسینز دي لایو ویکسین هغه یي چې هغه زیاتر کم چې دي د میزلز ممز روبیلا داسې قسمه بیماریان دپاره استعمالیږي لایو ویکسین چې دی داسې مایکروبز دي چې هغه الریډي کمزوري یا د هغې داسې الټر کړي چینج کړي چې په داسې طریقه باندې الټر کړي مطلب چینج کړي چې هغه خپل سروایول نشي کولی او یو ډیزیز په انسان کې نشي کاز کولی نو دا لایو ویکسین دی انیکټیویټډ ویکسین چې دی یا کیلډ ویکسین داسې ویکسین دی چې هغه یې ډیټ کړي په ډېر شي طریقو باندې خو انټیجینیکلی چې دی هغه اکټیو وي که هغه وایرس یي بیکټیریا یي هر قسمه پیتوجین خو هغه انټیجینیکلی اکټیو وي او مایکروبز یا وایرس چې هغه یې ډیټ کړي په کیمیکلز باندې پرملډیهایډ یا پرملډیهایډ یا پرملین یا په ریډیشن په طریقه باندې هغه ویکسین یې کیل کړي او صرف انټیجینیکلی چې دی هغه اکټیو وي نو هغې انټیجن په ذریعه باندې چې دی زموږ ایمیون سیسټم چې دی هغه اکټیویټ کېږي او د هغې خلاف کار کوي او بل چې دی سب یونټ ویکسین داسې ویکسین دی چې د ویکسین یا د مایکروب یا د وایرس داسې یو پارټ چې هغه زموږ ایمیون سیسټم چې دی هغه اکټیویټ کوي زیاتر دا ویکسین استعمالیږي که هغه مایکروبز وي هغه زموږ ایمیون سیسټم چې دی هغه اکټیویټ کوي او دا چې دی داسې یو سپیسیفیک پروټین چې هغه آیسولیټ کړي د یو پیتوجین نه او بیا چې دی هغه از انټیجن مونږ استعمالو نو هغه زموږ د باډي دپاره د یو هغه شان دی که نه ایډیبل ویکسین زیاتره چې دی جینیټیکلی انجینیر جوړیږي جین کوډینګ باندې ویکسین 14 ورته ویلی شي یا داسې کوي چې هغه جین کوډ چې دی هغه یو وایرس ته انسرټ کړي او هغه وایرس موږ د هغه پروټین راکړي